دې لیک ته خو د یو کې نېشنلټي میلاو شو، خو دې لیک سره چې کم کار شوی نو دا به ټوله زندګي یاد ساتي او چې څه کړي نو هغه به به ویډیو را سره مکمل وګورئ. زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی ملګرو. یې سټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري نو دې تعلق د فیصل آباد سره دی او د دې نوم سرفراز دی ملګرو. دا یو کې ته تللی او یو کې ته چې څوک لاړ شي نو هغه دا کوشش کوي که نه چې په څه وجه ورته هغه ته نېشنلټي میلاو شي. هغه د 70 کاله بوډۍ ښځې سره هم واده کوي، هغه د نېشنلټي د میلاوېدو دپاره داسې هم کوي. خو بل طرف ته په برطانیه کې چې دی نو هلته چې دی نو معذوره جینکۍ دي چې د هغه سره څوک واده کوي نو هغو ته نېشنلټي ډېره زر میلاویږي. نو دې هلک دا سوچ وکړه که نه چې زه د معذورو جینکو سره واده وکړم د یوې سره نو ماته به نېشنلټي ډېره زر میلاویږي. دا په روډ باندې روان و د سرفراز چې هلته یوه معذوره جینۍ وه نو دې معذوره جینۍ ته ویل چې زه ستا سره واده کوم او زه به ستا خیال ساتم. نو هغه جینۍ هم ډېره زیاته حیرانه شوه، خوشحاله شوه چې دا یو غټ پټ نوجوان دی او زما سره واده کوي. نو دې جینۍ چې دا نو دې ورته ها وکړل چې زه ستا سره واده کوم او دې جینۍ ورته ویل چې ته زما خیال ساتې. دې هلک ورته ویل چې زه به ستا ټول عمر خیال ساتم او ته زما سره واده وکړه. نو دې جینۍ چې دا نو دې سرفراز سره واده وکړو. چې کله یې سرفراز سره واده وکړو نو دې جینۍ ولګېده او حکومت ته اپیل وکړو چې دې زما سره واده کړی او ټول عمر زما سره زما خیال ساتي او دې له تاسو نېشنلټي ورکوي. نو سرفراز ته چې دی نو حکومت نېشنلټي ورکړله، ازادي یې وله ورکړه په یو کې برطانیه کې. ملګرو چې هغه ته نېشنلټي میلاو شو د هغه نه پس چې دی نو سرفراز چې دی د دې جینۍ خیال هم ساتي او ډېرې زیاتې پیسې وګټلې. چې کله ډېرې زیاتې پیسې وګټلې نو دا سرفراز ولګېده او د کومې جینۍ سره چې واده کړی نو دغه یې پرېښود او سیده راغی پاکستان ته. دا چې کله پاکستان ته راغی او فیصل آباد ته راورسېد که نه هغه جینۍ چې دی نو دا سوچ کوو چې دا چېرته تللی دی، خو هغه مکمل طور باندې 2-3 هفتې وه او بیا چې دی نو هغه جینۍ چې دی نو سوچ بدل شو. خو دا چې کله فیصل آباد ته راغی نو فیصل آباد کې خلکو ته ویل چې ما دومره پیسې وګټلې او ما خپل ذهن نه کار واخیستلو او دا جینۍ مې دوکه کړه، د هغه سره مې دوکه وکړه. خو دې هلک ویل که نه چې زه ځان یوه ښه غوندې جینۍ ګورم د هغه سره واده کوم ځکه چې دې سره پیسې مې دی په سرفراز سره. نو دا ولګېدو او په پاکستان کې د دې جینۍ سره واده وکړو، ډېرې ښایسته جینۍ سره. چې کله دې واده وشو نو دې کوشش وکړو چې زه دې سره خو نېشنلټي وه نو دې ویل چې زه بېرته ځم یو کې ته. چې دا کله یو کې ته لاړه او دې سره دا ښځه هم لاړله او چې دې کله یو کې ته ورسېدله 2-3 هفتې تېرې کړې. د هغه نه پس چې دی نو دې سرفراز ښځه ولګېدله او د یو بل کس سره لینډ جوړ شو او د دې نه طلاق واخیستلو او مکمل طور باندې دې نه لاړه. نېشنلټي باوجود دې ته نېشنلټي په وجه باندې د یوې جینۍ سره دوکه وکړله او دې سره خپلې ښځې دوکه وکړه او د دې نه لاړه او د دې نه طلاق وغوښته او د بل سړي سره واده وکړو. د ویډیو جوړولو اصل مطلب دا دی که نه چې په زندګۍ کې چېرته هم چا دوکه مه ورکوه چې وایي چې څه کړي نو هغه به ریبې. دې د بلې جینۍ سره دوکه وکړه نو دې خپلې ښځې دې سره هم دوکه وکړله. نو ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ، چېرته هم په زندګۍ کې چا له دوکه مه ورکوئ.